بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سورة الفاتحة د شروع نه مخکې نن موږ صرف د قرآن فضائل بیانو. دا ډیره ضروري او اهمه خبره ده چې د چا په زړه کې د قرآن محبت او وقعت او شوق نشته، اولی څوک زده کوي نه، که زده کوي نو صرف الفاظ وي چې د هغې څه مطلب نشته. هغه الفاظ هم د دې دپاره زده کوي چې دنیا څه غرض او مقصد حاصل کړي، د الله رضا چې ورته وي او دې هر وخت کې زوتی چې للهیت او للهیت دا صرف تعبیر دی، څه مطلب یې نشته دی. که په صحیح معنا کې د قرآن دومره خدمت کې دی لکه څومره چې خلقو دې لره زور ورکړی صرف، نو دنیا کې به دا فسادونه او دا شرونه او دا بدامنۍ او دا بې حیایي او دا فحاشۍ او عریانۍ نه وي. په صحیح معنا کې د قرآن خدمت نه دی شوی. وجه دا ده چې قرآن اول خلقو پېژندلی نه دی چې دا څنګه کتاب دی، نو دې پېژندل ډېر ضروري دي. هر شی چې پېژندی شي نو په خپلو آثارو سره، په خپلو ثمراتو سره، په خپلو فوایدو سره د معرفت یو ډېر اسانه طریقه ده چې د هر شی ثمره وپېژندی شي چې ما ته د دې نه څه فایده ده، یا په دنیا کې یا په آخرت کې. نو بیا د هغې کمال او د هغې فایده په زړه کې راشي. زمونږ د هغې دپاره د قرآن نه یو څو آثار، یو څو ثمرات او نتیجې د قرآن کریم د زده کړې یا هغې باندې د عمل چې هغه قرآن بیان کړي دي. نو یو دا وایي چې قرآن سبب د رحمت دی. د سورت اعراف کې ویلي 204 کې وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. کله چې قرآن لوستی شي خاص کر په مانځه کې غوږ ورته کېدی او خاموشي وکړئ نو تاسو باندې به رحم وکړی شي. ځکه هر څوک د رحم طلبګار دي، سوالونه کوي چې الله په موږ خپل رحم وکړي، په موږ خپل فضل وکړي، او چې الله ورته څه وایي نو هغه نه کوي. چې قرآن ووایه نو فضل به در باندې وشي، که نه رحم به در باندې وشي، نو هغه کار نه کوي. قرآن سبب د فرح او د خوشحالۍ دی. الله وایي که زما بندیان دنیا کې خوشحالي کوي نو زما په قرآن باندې دې وکړي، دې کې به دې ته ګناه نه وي بلکې ثواب به وي. سره دې نه چې خوشحالي په دنیا کې د مؤمنانو دپاره نه دي کول پکار، منع یې کړې ده. ځای په ځای باندې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا، دا مطلب وکړه نه چې دنیا خو د خوشحالۍ او د خندا ځای نه دی. که چا وکړه نو قیامت کې به ډېر وجاړي، خو نه چې په قرآن باندې نو الله اجازت کوي بلکې امر کې سورت یونس کې 58 کې وایي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وایي چې د الله په فضل سره چې قرآن دی او د الله په رحمت سره چې څوک یې د هغې قابل کړو دی پې لوی رحمت شو. فبذلک
پس په دې باندې دې خلق خوشحالي وکړي فلیفرحوا کلام کې ډېر تاکید دی او چې اصل حقیقت ته رسېنو ډېر تصرف به پکې کېږي چې فبذلک فلیفرحوا دواړه ځای کې فی راوړه دا دې کې اصل کې تکرار و چې فلیفرحوا بذلک دا مطلب په دې دې خوشحالي وکړي په دې دې خوشحالي وکړي دا سبب د فرح او د سرور دی دغسې سورت آل عمران کې ویلي وي 103 کې چې دا قرآن سبب د الفت او د محبت دی سبب د قوت او د ورورولۍ دی چې دې قرآن سره ورورولي پیدا کیږي حقیقي محبت پیدا کیږي یووالی پیدا کیږي 103 د سورت آل عمران کې وایي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا د الله کتاب باندې راجمع شئ د دې نه مه جدا کېږئ که د دې نه جدا شوی نو اختلاف به جوړ شي ولا تفرقوا یې مخکې کړی دی او اختلاف یې رستو کړی دی اور پسې بیا ویلو چې واذکروا نعمت الله علیکم دا د الله ډېر لوی نعمت دی قدر یې وکړئ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم تاسو دشمنان وئ د یو بل الله ستاسو هغه دشمني کو دوستۍ بدله کړه دا ولې فاصبحتم بنعمته اخوانا وګرځېدې د الله په لوی نعمت سره رونه رونه دا قوت په قرآن سره حاصل شي نعمت یې ورته ویلي ورورولي په قرآن حاصلېږي صحیح یووالی او اتحاد او اتفاق په قرآن سره راځي قرآن کریم سبب د وسعت د رزق دی الله وی قرآن وایي چې رزق دې زیات شي ډېر خراب ژوند دی اړې د پریشانۍ ژوند دی په شته مال کې قرآن وایي چې رزق دې زیات شي وسعت پکې راشي سورې مائده کې ویلي شپږ شپېتم کې ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم دا هر آسمانی کتاب دا خصوصیت او صفت ته الله وی کدی تورات او انجیل او قرآن چې دی تنازل کړی شوی دی په دې خدمت یې کړی دا کلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم خوراکونه به ډېر شي وو د برې او د ښکته نه اسمانونو او ځمکې نعمتونو په الله راوړل دا خو سبب د وسعت دی رزق په دې سره زیاتېږي قرآن سبب د سکون او د اطمینان قلبی دی الله وی که ستا زړه کې پریشانی وي او وارخطایي وي او سکون پکې نه وي نو قرآن وایه نو دې سره به زړه کې سکون راشي آرام به راشي سورې رعد کې ویلي او تشتم کې الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب دا مؤمنان ولې داسې خوشاله دي ځکه دې زړونه په قرآن سره مضبوط شوي دي ابل سشته نه دنیا کې بل هیڅ داسې یو شی نشته دی چې هغې سره زړه مضبوط شي صرف د الله کتاب سره تطمئن قلوبهم بذکر الله دغسې که یو بنده غواړي چې زه دنیا کې نصیحت ګورم وعظ ګورم عبرت چې زما زړه ته څه فیض حاصل شي فیض او ما ته د الله طرف نه څه نورانیت حاصل شي سورې قاف کې وایي 13 کې
چې دا قرآن دی که نه ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید یقینا دې قرآن کې ډېر لوی عبرت دی او نصیحت دی ډېرې خبرې به ته یادې شي ستا نه خو هېرې شوي دي دا ذکرا دی که نه په دې شرط باندې چې تا عقل درست وي لمن کان له قلب او القى السمع تا عقل صفائی او یادا ده چې ډېر په توجه سره غوږ کېږي دا نه چې ناس دلته کې یو فکر دی بل ځای کلي کې بیا توجه نه وي که نه هغې سره د قرآن هغه اصل فایده نشي حاصلی دی الله وی که عزت غواړې نو قرآن کې دی که شرافت غواړې نو قرآن کې دی پیغمبر پاک ته ویلي سورې زخرف کې 44 کې 44 کې وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ دا قرآن ستا ذکر دی او ستا د قوم دیو معنا دا عزت تستا او ستا د قوم ځکه د قریشو په لغت نازل شوی دی دا څومره لوی عزت دی چې الله تاسو له درکړو چې قرآن یې ستاسو په لغت باندې نازل کړو وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون د دې تپوس به کولی شي قیامت کې لوی لوی نعمت دی که نه ولتسألن يومئذ عن النعيم هلته یو معنا دا وه چې نعیم نه قرآن اخیستی و چې ستاسو ټولو نه به قیامت کې دې نعمت تپوس کېږي چې هغه قرآن دی الله وی که چېرې اصلاح کول په دنیا کې غواړئ نو قرآن را واخلئ خختمه را اخلئ قرآن را واخلئ دې سره اصلاح کېږي که ستاسو مطلب دا وي چې د مخلوق هدایت وشي د مخلوق رهنمایي وشي مخلوق د کفر او د شرک نه د رسم و رواج او د بدعت نه او د جهل نه خلاص شي دې ته اصلاح وایي که نه هغه په قرآن سره ده که چېرې قرآن ستاسو په لاس کې نه وي قرآن ستا په مشن کې پروګرام کې نه وي قرآن ستا په تنظیم کې نه وي او ته دعوه کوي چې زه اصلاح کوم نو دروغجن یې که نه تا سورہ اعراف کې نو کتلی یو سل اویا کې 170 کې والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر المصلحین هغه خلق چې د الله کتاب یې راغستی دی ډېر په شوق سره یمسکون عمل پې هم کوي که نه ځکه هغې کې ویلي چې اقیموا الصلاة عمل پې کوي الله وی دا مصلحین دي زه دې اجر نه ضایع کوم د دې هره خبره د اجر او د ثواب ده چې قرآن یې راواغستی الله رب العزت وی که چېرې ته غواړئ چې زما زړه کې دې د الله یره راشي خوف راشي د الله بس سړی که نه ویره بس زړه مې داسې ګټه دی چې اړو یره پکې نشته دی ځنګل دی پې الله وی قرآن راواخله نو خوف به پیدا شي یره به پیدا شي ته خو یو معمولي غوندې مخلوق یې او الله وی دا قرآن سورہ حشر کې ویلو 20 آیات کې لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله یا بندا ترشا ډېر کلکې که دا قرآن ما په یو غر باندې نازل کړی وی تا به لیدلی و دومره به یېرېدلی و چې ټوکړي ټوکړي شوی به الله وی کوی تور کې مې هسې معمولي غوندې رڼا وکړه او غر نو بیا تللی و په ځمکه کې دکا وخر موسی صاعقا نو بیا قرآن
چې دا خو هر یو د الله تجلی ده، تجلیات دي. دې سره په لکه یاره راځي دا ستا زړه ځکه کلک دی او تک تور دی، دا قرآن نه دی راغستی. دغسې صورت بني اسرائیل کې ویلي و آخري 109 کې چې که څوک غواړي چې زه ډېره عاجزي وکړم خدای ته، زما ډېر نیت کېږي خو وي توفیق نشته، نو الله یې توفیق راکړي. وایي توفیق یې درکړی دی که نه؟ هر څوک وایي چې الله دې موږ له توفیق راکړي. وایي درکړی دی 1400 کاله مخکې پاستانه هېر شوی دی. بني اسرائیل کی صفت کې الله د هغې علماو چې هغې د الله د کتاب یې که نه الله وی که دې انکار کوي نو چې کومو خلقو له ما علم ورکړی په قرآن باندې په کتاب باندې هغې کې دومره عاجزي ده چې یخرون للاذقان الله ته پریوځي په سجدو باندې په زنو یبکون ویزیدهم خشوعا جړا کوي ویزیدهم خشوعا. حضرت عمر بیا په خپل ځان باندې تجربه کوله او سجده پریوته نو وی چې الله سجده مې وکړه خو هغه جړا د کوم ځای نه راولمه. هذه سجدة فأين البكاء الله جړا راله نه راځي خفه به په دې باندې. دا خو الله د پخوانو علماو ذکر کړی که نه چې هغې کې به دا اثر پیدا کېدو. ویزیدهم خشوعا. الله رب العزت وایي که ته غواړې چې ما ته د هدایت وشي، ما ته د رشد حاصل شي، رشد نو الله وی قرآن را واخله مرشد پسې مه ګرځه. خلک تپوس کوي که نه بیر داسې پیر مرشد درته نه دی معلومه چې طریقه ترې نه وکړو؟ یا ولې؟ یاره وی بس تقوا نشته نو. وی خلک وایي چې تقوا هسې نه راځي په بنده کې، څو چې د پیر او د مرشد نه دی لاسنیونې یې کړي. وایي لاسنیت یې وکړه چې تقوا در کې راشي، چې دا ځای ته دې ورسوي چې خدای سړی پیدا کړی او بل څه به درنه جوړ کړي. راشه قرآن ته راشه. پیریان نه وایي صورت جن کې اول آیات کې انا سمعنا قرآنا عجبا یهدي الى الرشد. مونږ خو قرآن واورېدو ډېر عجیبه کتاب دی ځکه چې رشد او هدایت ته لار ښیي. فآمنا به. د رشد او د هدایت کتاب دا دی. څوک وایي چې یاره هدایت چې مونږ ته وشي، مونږ ته د رشد وشي، نو الله وی قرآن را واخله. دې کې دي که نه الله وی که غواړئ چې زه دې کامیاب شم دنیا او آخرت کې. بعضې خلک وایي که نه داسې فلاح کوي، فلاح کامیابی. دا غواړي چې مونږ کامیاب شو، مونږ ته فلاح حاصل شي، او سبب یې ورته نه دی معلوم. سورت اعراف کې وایي 150 کې فالذین آمنوا به، هغه خلک چې ایمان راوړي په دې پیغمبر، وعزروه ونصروه، د ده توقیر او عزت کوي او د ده مدد کوي. واتبعوا النور الذي معه انزل معه، تابعداري کوي د هغې نور قرآن دی که نه چې نازل شوی د سره. اولئک هم المفلحون. دغه کامیاب دي. که ته فلاح غواړې نو هغه په قرآن کې د دې تابعداري وکړه. الله وی که څوک وایي چې زه علم کومه، علم په طلب پسې ګرځمه، الله وی قرآن را واخلم، دا زما علم دی. ستا دا خوښه نه چې ما ته د الله علم حاصل شي. څو ځلې قرآن کې ویلي. یو دل دغه صورت اعراف کې 250 کې چې قیامت کې به الله رب العزت دې ته وایي چې تاسو کوم دی وایي
چې داسې په بد حال یې جهنم ته روان یې. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، ما خو دې ته کتاب نازل کړو دنیا کې داسې چې ما تفصیل کړو د هغې په خپل علم سره. دا د الله علم دی که فصلناه على علم. دا سورة هود کې به هم راځي چې فإن لم يستجيبوا لك، په دې ستا قبولتیا ونه کړه، فاعلم انما انزل بعلم الله، پوه شه چې قرآن د الله د علم نه راغلی، هغه علم د الله څه دی؟ وانه لا اله الا هو. دا مسله وکړه، اصل علم دا دی. هدي ورته سپک ګوري، ټوکې ورپسې کوي. الله وی که غواړې چې زما ایمان دې مضبوط شي، زما ایمان دې قوي شي، زما ایمان دې زیات شي د بعضو په نسبت باندې، الله یو قرآن راواخله، دې سره ایمان زیاتېږي، دې سره ایمان قوي کېږي او مضبوطېږي. د څو ځایه ویلي سوره انفال کې، دویم آیات کې هم ویلي چې شروع شو وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. کله چې لوستل شي په دې باندې آیاتونه د الله، نو د دې ایمان زیات شي. زادتهم ایمانا، سو زیادت معنا زمون په نسبت باندې یا اظهار دی، ایمان ښکاره شي، عمل ته راوځي. لکه ایمان د صاحب یاسین او چاته نو معلوم، چې مقرره نو ښکاره شي، زادتهم ایمان. ایمان د رجل مؤمن چاته نو معلوم، چې وخت راغی نو ایمان ښکاره شي. کله چې آیتونه به نازلېدو نو صحابه کرام به نیغ ولاړو عمل ته، په انتظار به وکړه. دې ته زیادت ته ایمان وایي چې ایمان ښکاره شي، اول په زړه کې او بیا ښکاره ډاګې ته راوځي. دا معنا زیادت ده او قوت ده. دغسې دغه انفال کې یو سل څلېرویشتم کې ویلي فرق یې کړی د منافقانو او د مؤمنانو، چې آیاتونه نازلېږي، یو پله منافقان خلق یو بل پله مؤمنان خلقي، دواړه ترې جدا جدا تأثر حاصل کړي، دواړه جدا جدا تأثر حاصل کړي. لکه اسمان نه چې احساس کې راځي، په دریاب کې ورته صفې هم کولاو شوي، خولې واضح کړي، او ځنګل کې ورته مار هم خوله واضح کړي، چې د مار خولې کې پرېوځي نو زهر ترې نه جوړ شي، او په سیکه یې پرېوځي نو ملغلره ترې نه جوړه شي. دقسې مثال د قرآن ته هلته الله ویلي چې یو سل څلېرویشتم کې فإذا ما أنزلت سورة، کله چې یو سورت نازل شي د قرآن، فمنهم من یقول، بعضې دې خلقو کې هغه څوک چې وایي خپلو ملګرو ته ایکم زادته هذه ایمانا، یا ملګرو تاسو کې کوم یو ته دې آیات ایمان زیات کو دې سورت؟ تپوس کوي فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا، چې مؤمنانی دا ایمان ډېر مضبوط شي، ډېر تازه شي. واما الذین کفروا فزادتهم رجسا الی رجسهم، سو د هغې مخکنې جهل او کفر او شرک او څو ته نور هم زیات شي. دا د قرآن اثر یې که نه ښه، چا باندې خپل صحیح عمل کوي او اثر کوي، او د چا وینه خراب وي نو ریکشن وکړي. فزادتهم رجسا الی رجسهم، یضل به کثیرا ویهدی به کثیرا. الله وی که د خپل ځان علاج کول غواړي د ډېرو مرضونو، نو قرآن راواخله، دا د ډېرو مرضونو علاج دی. بیا خاص کر هغه خطرناک مرضونه چې په زړه کې او په سینو کې وي، د دې علاج به په قرآن سره کوي.
دے سورۃ نحل کی سورہ یونس کی ویلی وہ 50 کی یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے خلقو تاسو ته وعظ او نصیحت راغی در تاسو نه، وشفاء لما فی الصدور، او علاج دی په قرآن سره علاج وکړي د هغې مرضونو چې هغه په سینو کې پیدا کیږي. کله ورته شفا ویلي خو مقید چې لما فی الصدور، خاص د هغې مرضونو چې سینو کې پیدا کیږي، او کله مطلق حکم کړی بنی اسرائیل کې وننزل من القرآن ما هو شفاء، هلته وسردانو الله ای بس قرآن علاج دی، علاج که د ظاهري مرضونو که د باطني مرضونو آیاتونه ووایه دې کې الله شفا یې کړه. غلط دمونه مه وایه چې په خپل هم په مطلب نه پوهېږي، درهې مرهې کوې په هغې کې خو نوره خطر او یاره ده. داسې د قرآن آثار دي چې وایي ځای په ځای به راځي چې دا د قرآن فضیلت دی چې الله رب العزت انسان ته وایي کومه یوه خبره ده چې هغه قرآن کې نشته، ستا بل کتاب را واغستو، نورو کتابونو ته د وخت صرف کو، نه کتاب هم دا دی. سورۃ عنکبوت کې ویلیو چې قرآن کافی دی، بس قرآن کافی دی، نور تاجت نشته دی. اولم یکفهم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، ولې د دې خلقو دپاره دا کافي نشو چې الله ما کتاب نازل کړی دی تا لوستلی شي په دې باندې وخت په وخت. نو اولم یکفهم دې کې کفایت نشته، نور کتابونه خو به د دې مطلب دپاره وایي چې قرآن پې آسان شي، بیا وایه خیر دی، ځکه د هغې مطلب هم قرآن شو. هر څومره چې کتابونه وایي د دې دپاره چې قرآن راته آسان شي وایه، ځکه د هغې مطلب هم د قرآن زده کړه ده، خو چې د دغې دپاره نه د بل څه دپاره یې وایي نو هغه د قرآن مقابله جوړېږي، بیا بلکل د قرآن مقابله ده چې ستا دا وخت دومره بې قیمته دی، دومره بې فایدې دی چې تا نورو کتابونو ته خرچ او صرف کو. دې دپاره الله قرآن را لېږلی دی. دا فضایل د قرآن کریم او د صورت د قرآن نه چې الله ویلي. کوم احادیث چې راغلي د قرآن په حق کې نو هغه وایو. دیوی حدیث نه وایي که نه ولې نه وایو؟ خو تا نه دي اورېدلي. نو احادیث خو هغه وي چې کوم د قرآن په حق کې راغلي دي، هغې کې الله ترغیب راکوي مونږ ته. لومبی حدیثو د عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه ابو داود ذکر کړه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احسن الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ډېرې ښایسته خبرې هغه د الله کتاب دی، الله خبرې دي که نه، او ډېره ښایسته تحفه هغه تحفه ده چې تا ته د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حاصل شي. د هغه سنت هغې ته یې تحفه ویلي دي. دی قرآن یاد کړه، اوږد حدیث دی بیا چې ګورې دا واخله، قرآن احسن دی، سنت احسن دی، دې نه پله چې څه دي نو شر الامور محدثاتها، ځان بچ که د ناکاره کارونو بدعت و رسوماتو نه. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة،
هر نوې کار چې دنیا کې هغه به ګورې ګمراهي بدعت وي او هر بدعت ګمراهي ده هغې نه ځان ساته دویم حدیثو د حضرت عثمان رضی الله عنه مشهور چې نبی علیہ السلام ویلو خیرکم من تعلم القرآن وعلمه بهتر پتاسو کې څوک دي هغه څوک دي چې قرآن زده کوي او چې زده کوي نو بیا بل ته ښیي دا نه وي چې زه فارغه شومه اوس به دکان کومه اوس به تجارت کومه اوس به سمګلینګ کومه اوس به نه تا خو یو منزل خلاص که نو بل ته رالی د یو کلاس نه بل کلاس ته رالی ترقي دې وکړه تعلم نه فارغه شوې اوس به تعلیم کوې د درس نه فارغه شوې نو اوس به تدریس کوې دا خو تا ته پیغمبر ویلي او څومره ښایسته نوم یې درته ایښی چې خیرکم دا څو الفاظ دي په قرآن کې چې د دې د معنا حد نشته الخیر والبر دا ګوري بس د دې حد الله ته معلوم دی چې خیرکم څومره ته لګیا یې کوه که نه ته نشي پوره کولی لیکن دا حدیث په دې زمانه کې بل شان شو که چېرې دا پیغمبر نه وي او دی وی که نه دی ته یې ویلي وي چې دی تاسو ووایې نو دی به وی چې شرکم من تعلم القرآن وعلمه د خیرکم په ځای به شرکم ویلي و چې دا ډېر ناکاره خلک چې دا قرآن راغستی او دا وچ کلس آیاتونه وي دا ډېر ناکاره خلک دا خو چې پیغمبر د خولې مبارکې نه راووتو که نه چې خیرکم یې ووی دا بهتر خلق دی دا پاک خلق دی دا تقوادار خلق دی دا متقیان خلق دی دا صالحان خلق دی دا ورپسې د خیرکم معنا نه خلاصېږي دا حدیثو اولم دوم ابو داود کې راغلی و 215 صفحه وه دریم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وی چې نبی علیہ السلام ویلو چې الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به هغه بنده چې قرآن لولي او خو پکې ماهر دی هوله ورځي مع السفرة الكرام البررة دی به چا سره ناست دي ملایکو سره هغه ملایکو سره چې هغه هم په قرآن باندې مقرر وي چې الله سره ډېرې عزتمند دي او ډېرې پاکي دي دی به هغې سره ناست دي ګوره دا ورته په قرآن سره دا مطلب حاصل شي او بیا وی چې والذي يقرأ القرآن وهو يشتد عليه هغه چې قرآن لولي خو ګران دی ورته ټکرې پکې وي خطا کېږي او غلطېږي پکې او دی بیا وي نو فله اجران د ده دپاره د یو اجر په ځای باندې 2 اجره دي ځکه مې وایي هم پې ځان کړی که نه څومره چې سختي پکې راځي څومره اجر زیاتېږي څلورم حدیث د حضرت ابو هريره رضی الله عنه مشهور مسلم راوسته نبی علیہ السلام ویلو قال مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم داسې یو قوم چې هغه د الله په یو کور کې را جمع شوي او د الله کتاب لولي او خپل منځ کې د هغې درس و تدریس کوي تعلیم او تعلم کوي داسې جماعت نو نازلېږي په دې باندې سکینه الا نزلت علیهم السکینتو د الله طرف نه چې کوم ډېره حوصله او تسلي ده چې هغې کې یره نه وي هغې کې خوف نه وي هغې ته سکینه وي دې خلقو باندې به یره نه وي خوف به نه وي چې څو پورې ناست دي
وغشیتهم الرحمت، د الله رحمت دومره راشي چې دی بیا ښکاري نه، پټي پر رحمت کې. وحفتهم الملائکة، ملائک راشي دومره ډیرو چې دی را پټ کې بخپل ځان سره. حفتهم الملائکة، حفت ستوي دا سورې کهف کې راغلیو د باغ والا په واقعیا کې چې الله وی یو سړی له مې داسې باغ جوړ کړو، هر قسم میوه پکې وه. وحففناهما بنخل، چاپېره شپول مې ولې د کجورو کړی و. دا ملایک د دې نه چاپېره ولاړي، یاره مونږ ډېر وګرځېدو او اوس هم خلق ومونته سیاحین که نه. وذکرهم الله فی من عنده، ګوره الله رب العزت هم د دې خلقو خبرې کوي هغه چا سره چې الله سره نږدې دي، هغه مقربین ملائک، هغې سره الله د دې خبرې کوي چې یاره داسې خلق د دنیا کې تاسو ته به یې چېرته وښیم. دا د قرآن برکت نور څه نه وي، دې له الله دومره مقام ورکړی نو. پنځم حضرت عقبه ابن عامر جوهني وی چې نبی علیہ السلام یو ځل راووتو، امونږه په مسجد نبوي کې په صفه کې ناستو، چپړی چې ولې جوړه کړې وه. نبی علیہ السلام مونږ ته وی چې ایکم یحب ان یغدو الی بطحان او العقیق فیاخذ بناقتین قوماوین زهراوین. تاسو کې دا څوک شته دی چې دا کار یې خوښي؟ څنګه کار؟ دو ځایونه یې ورته وښیي، یو بطحان مکه معظمه کې، یا عقیق، دې کې به اوښان ډېر زیات وو. وی چې سهار وختي لړ شي او ځان له د بطحان نه یا د عقیق نه دوه اوښې راولي، داسې اوښې چې سربې او ښایسته اوښي، بغیر اسم بالله، نه پې ګناهګار شي چې د بل مال یې راوستو، ولا قطع رحم، نه پې چا سره دشمني چې کوم د چا نه غلا وکړه، نه، بغیر د دې نه ایس ملامتیا نه. هغې وي مونږ خو هر یو دا غواړو، کلنا یحبو، هر یو زمونږ دا محبت کوي. اوښان خو عربو ته ډېر خواږه وو که نه، هغې به ورته کورونه پرېښي وو، اوښانو سره به هلته دیره وو، دومره ورته دا مال خوږ وو. ځکه قرآن وایي وإذا العشار عطلت، چې قیامت شي نو قیمتي مالونه به پرېښودی شي، نو قیمتي مال یې هلته کې اوښې یادې کړي دي عشار. وی هر یو زمونږ دا خوښوي. ته دوی مونږ یې چې یوی نو مو نبی علیہ السلام یې بس زه درته ښیم فلأن یغدو احدکم کل یوم الی المسجد، چې یو تن ستاسو سهار وختي جومات ته لاړ شي فیتعلم آیتین، او دو آیتونه زده کړي د الله د کتاب نه، خیر له، دا ول ډېر بهتر دي من ناقتین. ته ګوره د آیاتونو د ناقتینو څه نسبت دی؟ د الله د کتاب د یو آیات سره خو دا ټوله دنیا نه برابرېږي که نه؟ حدیث کې اشکال دی که نه چې ناقتین څه د آیتینو په مقابله کې. محدثین وایي چې نه دا د دې سړي دنیایي نفع یادوي، دنیایي نفع یادوي، هغه ته د آخرت خبره کوي چې یو آیت چې د هغې اجر په آخرت کې الله ورکوي نو هغې سره دا دنیا نه برابرېږي، هغه ته د آخرت خبره کوي. مونږ ته اوس په دنیا کې چې یو سړی وایي چې یاره زه مازدیګر راتلی ماښام راتلی کور ته او خالي لاسونه نه راتلی، دغه خبره کوي، هغه خو جدا ستا ذهن ته راله، د هغې خو د دنیا نفع یادوي چې الله وی ته آیاتونه زده کړو، د دې فایده به الله تعالی دنیا کې درکړي. داسې لکه دوه اوښان چې در راوستل، وین ثلاث فثلاث، که درې آیاتونه دې زده کړو نو دغسې درې اوښې تاسو ورپسې زه مثل اعدادهم. نبی علیہ السلام مطلب څه دی؟ مطلب و چې دې قرآن زده کړي، دا د کامیابۍ شی دی.
شپږم حدیث عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ویلو چې نبی علیہ السلام ویلو مونږ ته چې ګوره قیامت شي او تاسو جنت ته لاړ شئ نو یقال لصاحب القرآن صاحب د قرآن ته ویل شي چې اقرأ لولا ورتقي حذف برخیجه څه مطلب دی الله هر یو عمل له شکل ورکي قیامت کې دلته موږ عمل نه وینو چې دا مونږ څنګه دی سپین دی که سور دی که څنګه دی دا روجه څنګه ده لنډه ده که اوږده ده ادا تلاوت څنګه دی خو قیامت کې به هر عمل له شکل ورکړی شوی څنګه سورۃ روم کې راغلی چې ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون عمل صالح چې څوک کوي نو دا دې ځان له په جنت کې فرشونه چمنونه دا جوړي يمهدون قالینونه غوړي هلته دا تعبیر کړو نو د تلاوت عوض کې الله چې ورکی نو هغه چتونه ورکی بنگلې په بره ده په تووی چې لولا او ځه په بره باندې چې کوم دی تا خپل تلاوت ختم کړو هلته بستا منزل ختم شي او چې ندی ختم کړي نو زیبا په بره باندې فإن منزلک عند آخر آیة تقرأها تا منزل ترغه پوری به چې آخري آیات نو کټول قرآن دی ولوستنو بس زیبا په بره نو چې څومره آیاتونه دي شپږ سوه شپږ زره شپږ سوره خلق یادوي نو دا بستا چتونه منزلونه وي قوم حدیث حضرت بر ابن عازب رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم زینوا القرآن باصواتکم نبی علیہ السلام ویلو یہ خلقو قرآن خیسته کې په خپل आवाजونو سره حدیث کې اشکالو چې پاوا مونږ به په خپل आवाजونو خیسته کو قرآن زمونږ आवाज ته محتاج دی چې زین القرآن باصواتکم حضرت شیخ ویلی او محدثین دا جواب کړو چې دې صورت کې قلب دی دې حدیث کې قلب دی تقدیم تاخیر اصل کې دا څه چې زینوا اصواتکم بالقرآن یخلقوا کا आवाजونه خرابي نراشه په قرآن سره خیسته کې نو به صحابه تاسو کو چې دا خو هغه سره قرآن خیسته کوي په خپل आवाज سره چې आवाज یې خیسته یې کنه خوږي نو چې आवाज خوږ نه ډډواري هغه به څنګه قرآن خیسته کوي نبی علیہ السلام وی چې حسنوه ليحسن احدكم تجربه دي کوي او بس کوشش دي کوي اخر आवाज به خیسته شي په قرآن سره حدیث خدا مطلب دی چې خیسته خو غاسي خیسته دی او چې کوم आवाज بدرنګي نو پیغمبر وی په قرآن سره خیسته کې په غانو نه هغه نه خیسته کوي په قرآن باندې دا ګناه نه دی چې لحن پکې نه غلطي پکې نه نو چې څومره خپل आवाज په قرآن سره خیسته کول شي نو دومره ثواب دی پکې حدیث ته کنه سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې زینوا القرآن باصواتکم دا وګوره دا هم څه ګناه نه دی چې پلانې وي د پلاني طرز کې پلانې د پلاني طرز کې نو دا علم په سره راغلی دی خو تا د یو نه زده کړی دی هغه د بل نه زده کړی هغه د بل نه زده کړی دی نو چې څنګه دا سبق زده کړی نو داسې طرز هم زده کړی که نه دا هغه په پیسو اخیستی و چې د هغه د اجازت نه بغیر به د هغه طرز څوک نه کوي داسې کتاب خو نه دی چې د مصنف اجازت نه وي نو ته نشي چاپ کولی دا خو اوازونه دي چې الله ورکړي خلقو له دا ټول په دې طریقه را روان دي دا نن چې څومره طرزونه کیږي تاسو ورته غوږ کېدی که نه دا
یا د اتولا شاه بخاری طرز دی دا اوږد اوازونه چې راځي دا دغه طرز دی هغه کیسټ نه پیدا کیږي هغه وخت نه وکړو ختم نبوت په مسله کې چې ډېر سختي برداشت کړي دا د شاه الله شاه بخاری رو کنه ضیاء الله شاه ترو او څوک د شاه الله شاه بخاری طرز کوي څوک د بل دا ټول دیو بل نزدا کړی شوی دا داوم په دې کې راځي چې زین القرآن باصواتکم ختم حدیث د حضرت سعید بن ابي سعید هم دا مطلب یو چې نبی علیہ السلام ویلو چې لیس منا من لم يتغنى بالقرآن هغه سړی زمونږ د مرګرو نه دی زمونږ په جماعت کې نه دی او تنظیم کې حدیث معنا سوا من لم يتغنى بالقرآن چې هغه په قرآن سره خپل خوشوازي نه کوي دا مطلب یو معنا د حدیث دا د جمهور محدثینو چې تغنی خوشوازه ته ویل شي ولې دا حقیقت کې قرآن ته ترغیب دی کنه چې قرآن په ډېر بهتر आवाज سره لولي نو د خلکو شوق پیدا کړي ډېر خلک د قاری باسط په تلاوت نو مسلمانان شوي دا مطلب وڅوک دا معنا کوي امت کې یو عالم دی ابن عیینه سفیان ابن عیینه هغه د تغنی معنا بل کوي ای من لم یستغنی بالقرآن نبی علیہ السلام یغه سره زمونږ د مرګرو نه دی چې هغه په قرآن سره ځان مستغنی نه کړ خلکو نه یا د نورو کتابونو نه دا بهتره معنا واخا من لم یستغنی چې قرآن وي بس دې مالدار شو دې غنی شو دنه بس خلکو تواجتی او نه به نورو کتابونو تاجتی وجدک عائلا فاغنا چې قرآن نازل کړه باندې درسنه بے پروا کړی ها نو سفیان بن عیینه وی چې من لم یتغن معنا سو من لم یستغنی بالقرآن چې ګور الله ولا قرآن ورکو اوس دیکھو اده پاغي باندې ځان مستغنی نکو هغه څنګه ګرځي په خلکو بس چاړ کوي دا ورته د الله اولیاء دي کنه ها خپل نه ذات خبري وتی د حکمت چې هغه دی وخت ښکارا شو هغه مونږ ولیدو چې قرآن د دې لپاره ذکیو د دې لپاره پکې مهارت پیدا کوي چې بیا په دنیا حاصل کړي ذریعہ د دنیا ګرځولې ده او هغه چې نه تبه استغنا کوي دا ډېر لوی نعمت ده سورہ حجر کې وراشي چې الله پیغمبر ته وی لا تمدن عینیک چې تعالی ما قرآن درکو ولقد اتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم نو لا تمدن عینیک الی ما متعنا بازواج منهم بیا به ته دنیا پرستو دنیا ته بالکل نه ګوري دا خو د قرآن بې عزتیو کې دې کې هغه تپوس شو ابن ابي مليكه د تپوس کړو د سعید ابن ابي سعید نه چې ارایت اذا لم يكن حسن الصوت تپوس کوم چې یو سړی आवाज خسته نه نو څنګه په خوشوازیو کې نو قال يحسنه ما استطاع یې بس چې څومره تنکیږي نو आवाज د خسته کې ځان لري ګټ کې ناشتي او قسمه قسم راګونه دی وی دا ډېر نغمات دي کنه ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ چې په قرآن لوستو نبی علیہ السلام ورته وی چې لقد اعطي مزمارا من مزامير آل داوود دل الله د داوود علیہ السلام په خوشوازو کې یو خوشوازی ورکړي دا خډيري وکنه هغه سره بغرونم لګیاو امارغانم ویدلم داغه یو نغمه حاصل شوی ده ابو موسی اشعری یاد نوم حدیث د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ده هغه نبی علیہ السلام ویلو
چې ما اذن الله لشيء ما اذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. دومره اجازت الله د پیغمبر د پاره دې خبرې نه کړي، څومره اجازت یې چې دې کړي دي چې قرآن باندې خپل आवाज ښایسته کا، قرآن باندې خوشوازي وکړه. صحابه کرام وایي چې یو ورځ و د مکه معظمه فتح شوې وه چې مونږ واپس تلو او که بل مقامو ونی نبی علیہ السلام په اوښ باندې سورو او سورت فتح لوستا دی مونږ وایي چې خاموش وخت کې دی دا دې خو نن بل شان ته سورت فتح لولي وی आवाज به دومره وګورځي چې حدیث کې داسې راځي همزات یې کړي ټولو. د نبی علیہ السلام تلاوت په هغه وخت کې بل شان ته وی دومره د بلې خبرې ورته حکم نو کړی څومره چې دې خبرې حکم کړو چې قرآن ډېر ښایسته لوله. دومره خلق په جهادونو نو مسلمانان شوي لکه څومره چې د قرآن په اورېدو سره مسلمانان شوي که نه. لسم حدیثو د سعد بن عباده رضی الله عنه نبی علیہ السلام ویلیو ما من امرئ یقرأ القرآن ثم ينساه، هغه بنده چې قرآن زده کی ویلولي او بیا یې کی هر څوک چې الا لقي الله یوم القیامت اجزم، دی با الله سره ملاقات کوي خو ډېر خراب ملاقات وي. ولې د باندې به برس او جزام مرضی، برس او جزام د هغې ډو علاج نشته، د سړي نه اندامونه پرېوځي، دی به الله سره داسې ملاقات کوي. ولې قرآن یې زده کړی او ډېر ښه ماهر او پکې او بس بیا پرېښودو. ولې پرېښودو؟ خامخا څه خو به وي که نه، دا خو څوک هسې نه پرېږدي، څه وجوهات را شي که نه، سړی وږی تږی شي، ناچاره شي، غریب شي، نو دې دا مطلب دی چې قرآن دې پرېږدي او سمګلینګ دې شروع کړي نو چې په هغې ونه شي نو بیا دې تعویضونو ته کښېني نو چې دا کارونه دې کوي. دغه بنده دی چې اول یې د قرآن داسې خدمت کو او داسې حافظان یې تیارول او داسې او بیا لړکلي ته نو په تعویضونو کې کېناست، دی به قیامت کې راځي نو اجسام به وي، برس او جزام مرض به هلته خدا نه وي، خدا به الله دله سزا ورکوي. حضرت مسروق وایي چې ولسم د حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کی او هغه روایت کې د حضرت فاطمه رضی اللہ تعالی عنها نه نبی علیہ السلام لور هغه ما ته نبی علیہ السلام یو پټه خبره وکړه. اسر الی النبی صلی الله علیه وسلم ان جبریل یعارضنی بالقرآن کل سنة، فی جبریل علیہ السلام به هر کال ما سره راتو یو ځل رمضان کې، او چې کوم قرآن بنازل شوی په کال کې هغه به را سره دوهراوه چې سبق نه هېر نه شي. کار سوره سورتونه په کال کې نازل شوي دا خو 30 کاله کې راغلی دی، په هر کال به په رمضان کې راته او ما سره به قرآن دوهراوه. وانه عارضني العام مرتين، په دې کال 2 ځله راغی. چې چاته سوایم ولا اراه الا حضر اجلی، زما دا ګمان دی چې زما اجل راغلی دی. ما ته دا د بخاري حدیث دی، ولا اراه الا حضر اجلی. دا قرآن چې ما سره په دویم ځل تکرار کو دوهراو کو نو بس پته ولګېده. مطلب په دې کې ډېر خبرې وي. یو دا و چې دا ځای دپاره تیارې فسبح بحمد ربک واستغفره، او دویمه دا و چې دین کامل شو مکمل شو چې هغه قرآن بس دی او سره ځکه دوهراو که نه. 12 حدیث د حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ دی
هغه نبی علیہ السلام ویلو چې ان لله اهلینا من الناس، دا الله د پاره په دې خلقو کې اهل له اهل. قالوا یا رسول الله من هم دا سوق دي؟ الله اهل پکې سوق دي؟ قال هم اهل القرآن اهل الله وخاصته، دا قرآن والا نه دي، دا الله اهل لکنا اهل معنا څه خاص خلق د ګډي روزان له کسان خاص کړی کنه، هغه سره په پینډه ناشتي خپل څوک نه پری دي خواته کنه، دا خصوصیت مطلبی دنیا کې نور خو دې څه نشي کولای. دا حدیث ابن ماجه ده، خو محدثینو یې ډېر قوي حدیث دی، ځکه چې ابن ماجه کې ډېر کمزوري حدیث دي، خو د دې په حق کې ویلي چې دا ډېر تنګېدلی حدیث دی، دې کې شک نشته. مشهور حدیث و دیارلسم د حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله عنه نه چې نبی علیہ السلام ویلي من قرأ القرآن وحفظه، چا چې قرآن زده کو بیا یادوم کو ادخله الله الجنة، دیکھو بہم اللہ جنت تداخل کی، هو شفعه فی عشرة من اہل بیته، د په دې قرآن کې چې لستنه داسې وو چې هغې دپاره جهنم واجب و، نو به هم د په شفاعت سره الله د جهنم نه بچ کړي. دا حدیث مشهور حدیث شفعه فی عشرة من اہل بیته. سوار لسم د سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ، هغه روایت کی د حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ. ابو ذر غفاری وی قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام ما ته وی چې یا ابا ذر، اے ابو ذر تاته یو خبره کومه، لأن تغدو فتعلم آیة من کتاب الله، ته چې سهار پاسې او د الله د کتاب یو آیت زده کړې، خیر لک، دا تعالی ډېر بهتر دی من ان تصلي 100 رکعت، د دینه چې ته ودرېږې او 100 رکعته نفل وکړې. د هغه نفل یادې ګورې او صحابي و، زمونږ نه یادې کبډي کول، دا خو مونږ نه دی، د هغې رکعتونه یادې. بیا یې وی چې لن تغدو، چې ته سهار کې فتعلم بابا من العلم، د علم یو باب زده کړې، عامل به او لم يعمل، هر څوک یادوي، بس چې علم زده کړي نو که عمل یې پرې وکړو که نه مړ شو، او لم يعمل دا مطلب دی، عمل خو به خامخا کوي. د حدیث څه مطلب دی؟ چې عامل به او لم يعمل، دا مطلب دی چې عمل ته سم شو یا سم نشو. نوی خیر من ان تصلي 1000 رکعت، دا تعالی دا یو باب د علم ډېر بهتر دی د 1000 رکعاتو نفلونه. یو علم دی یو عمل دی کې ډېر فرق دی که نه؟ لسم د حدیث د حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنہ، هغه ویلي چې خلق ان افواهکم طرق القرآن، ستاسو داخلي چې دي دا د قرآن لارې دي، د قرآن خو بل لار نشته، بس دغه لار ده چې د هر چا په د خولې نه راوځي نو دا وایي د قرآن لارې دي. فطیبوها بالسواک، نو دا خولې ډېرې پاکې کړئ او ډېرې سوترې کړئ په مسواک باندې. دا مسواک ځکه ډېر قیمتي شی دی، پته یې اوس ولګېده چې د قرآن ته لار پاکوي، داسې عجیبه دی، د قرآن ته لار پاکوي. ځکه ګورې چې څومره فایدې بیان کړې وي بعضې علماو، د امراضو دپاره علاج دی، نو ویلي وو چې خولې پاکې ساتئ، ځکه دا د قرآن لارې دي. صحابه کرامو دی دا عادت به هم دا و چې کله به قرآن ته کېناستو نو خپل شک به یې ویستو بلکل، چې اصل نه قرآن ته ناست وي او داسې کار وي چې د قرآن خلاف وي که نه.
شپاړسم حدیث د حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها غوي ابتأت على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم ليله بعد العشاء وذي اوزل ماسوتن اشاره شوما لار کرا وتلی ونه چرالما نبی علیہ السلام مرتوی چې اینه كنت کوم دی قلت كنت استمع قراءه رجل نماوی چې ما خو دا زه یو سړی ته غوږ یې قرآن لوستنو بس ډېر خوند یې کوو په هغې ساره شو من اصحابکه ستا صحابي دی ګورې چې څوک خو د کور نه اواز راتلو لم اسمع مثل قراءته وصوته من احد ما خو داسې قرات او داسې اواز د چا نه واورېدلې نبی علیہ السلام چې دعا اورېده نو فقام وقمت هغه هم پاڅېده ما ته یې ویې راځه ته دا څوک دی لاړو نو حتی استمع له چې زه هم ورته غوږ کېدم چې غوږ یې کېښودو نو ما ته یې وکاته وی هذا سالم مولی ابي حذیفه دا خو سالم دی دا ابو حذیفه غلام عادت شوی دا صحابي دی کنه چې نبی علیہ السلام ویلو رستو راځي حدیث چې څلورو تنو نه قرآن زده کوي عبد الله بن مسعود نه او د سالم نه او د معاذ بن جبل نه او د ابي بن كعب نه مخکې به کې نوم د عبد الله بن مسعود اغوستی و دا ټول مشر دی کنه د ډېر اوچت مقام دی عندنا لا عند اهل الخبيث ګوره د هغې صحابه کرام بدي شي دغه مقام را روان دی وی حدیث نه پته ولګېده چې که زنانه د یو نارینه قرآن ته غوږ ږیږي نو څه ګناه پکې نشته حضرت عائشہ غوږ یې و د سالم تلاوت ته که نه او نبی علیہ السلام ورسره لاړو چې ویې اورېدو نو ګوره نبی علیہ السلام څه ووي الحمد لله الذي جعل في امتي مثل هذا شکر دی الله چې زما امت کې داسې خلق پیدا کړ چې هغوی قرآن لولي نو مونږ ورته غوږ ږدو دا څه بده خبر نه ده که تا ته یو سړی صفت وکړي چې یاره پلانې ډېر ښه قرآن وایي نو ته ورسره جګړه مه کوه چې نه زما په شان ترې نه شي ویلی هلکه ولې شکر نه وباسې ستا نه یې ښه وایي ستا نه ولې ښه ورځي په دې علم خفه کېږي نه الله نه سوال کوه چې الله ماله هم داسې مهارت راکړي حضرت شیخ ویلو په خپل واقعاتو که نه چې یو ځل پنجاب کې روان وو چې حسین علي رحمت الله علیه سره قرآن وی نو یو ړوند سړی دی او خلک ورته راجمع دی او رباب غږوي زه ورته یو ساعت ودرېدم اما د ده دې ګوتو ته کاته وی ما ووی چې الله چې څنګه تا دله په دې ګوتو کې مهارت ورکړې د ربابو نو زما ګوتې په قرآن کې عادت کې چې راړو ما او آیات نو بس دا کار وکړه چې هغه به وي پلانې آیات راواړوې نو موږ به ګرځېدو هغه به راړولی و که نه دا هر شي نه به عبرت اخلي که نه الله هغې له مهارت ورکړی ولسم حدیث د جابر رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان من احسن الناس صوتا بالقرآن نبی علیہ السلام ویلیو چې تاسو ته ما د خوشوازۍ خبره وکړه خو خوشوازي وایي څه ته دا هم زده کېږه ښایسته اواز په قرآن باندې د هغه چایي اذا استمعوه یقرأ حسبتموه یخشى الله کله چې خلق واوري تلاوته نو د هغې یقین راشي چې دا سړی د الله نه ډېر یریږي دا مطلب یخشى الله دا د خوشوازۍ دا مطلب دی قرآن لوستل په ښایسته اواز سره دایي چې ستا زړه کې راشي چې یاره دا سړی د الله نه ډېر یریږي د دې اواز نه پته لګي اتلسم حدیثو د حضرت فضاله ابن عبید هغه نبی علیہ السلام ویلیو
دا ډېر ناشنا حدیث دی. عائشہ اسماعیل شهید رحمت الله علیه یو ځای کې بیان وکړ خلقو ته او خلق خور شو، ډېر خلق چې کېناستو نو دې کې یو میلمه راغی په منډه او یاره ما ډېر کوشش وکړو خو زه راونه رسېدم. وی ښه وی کېناست. نو چې کوم تقریر یې هغه ټولې جلسې ته کړی و که نه نو هغه یې هغه یو تن ته وکړو. ملګرو ته ویل تاسې ځان ستړی کړو، خیر د ده ته به دې ویلي چې ته بل ځای له راشه که نه. وی نه نه وی مونږ خلقو ته تقریر نه کوو، مونږ هغه یو الله ته خپل ځان ښیو چې الله ستا دین څه دی. نو مونږ ته بیا یو تن او یو لاک یو برابر دی. تاسې عجیبه خلق نو حدیث کې دلته نبی علیہ السلام وی چې لله اشد اذنا الى الرجل الحسن الصوت بالقران يجهر به. خامخا الله رب العزت ډیر وخت کې خودن کې حدیث کې متشابهات اذنن سمانا ډیر وخت کې خودن کې هغه سړی ته چې قران په خوش आवाज سره لولي او په جهر یې لولي دومره الله غي ته خوشالي دومره یو سره محبتي من صاحب القينه الى قينته. وخوا خلقو په عربو کې رانده اغست په ډیر قیمت باندې ولې ریډوان خو نو کنه نو روغ باندې به واغسته وې دې به اوس ما ته ګانی وې زه به ورته ناسته آیا واغسته وکنه ته چې ابو جهل او کوم یو داغه دا کار ډیر خوښو ډیر ګرانه واغسته چا ته وی دا ولې دور ګرانه واغسته د دې حسن مسلم نشتا وینا کنه نو چې هغه ورته یو نغمه وی کنه دا ابو جهل وی قیمتي پورا کو دا نور چې دا سوي نو دا پیسې د پاسه یې بس په دې یوې نغمې سره د خپل قیمت پورا کو. په حدیث کې راځي چې هغه سړی چې هغه ناستي او غوږ یې یخي او رنډه اغستې ډېر په ګرانه نو هغه به دومره نی خوشحاله د هغې اواز ته لکه څومره چې الله خوشحالي د قرآن لوستو ته. اشد اذنن دا معنا ده ښه سورة انشقاق کې چې راغلي وه معنا ده ښه اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت. څه معنا اسمان به وشلیږي ولې دی به تابعداري د خپل رب هغه ته غوږ یې ښه دی که نه اسمان غوږ یې ښه دی چې کله به الله حکم کوي چې وچوه ځمکې غوږ یې ښه دی چې کله به الله حکم کوي. دا معنا اذنت څه معنا غوږ کې ښودل دا د الله په حق کې متشابهات نه دی. الله غوږ نشته خو مطلب دا و چې ډېر خوشحالي د بنده اواز ته. وردان اللسم واقعات حضرت عمر رضی اللہ عنہ دې کې ډېر کمال دی. دا سړی ډېر عجیبه دی چې قرآن سره د څومره عقیده وه. قرظه ابن کعب وی چې مونږ حضرت عمر رضی الله عنه کوفی ته رالیږلو. کوفی ته عراق چې ورته وایي دا کوفه او بصره دي. مونږ ته وایي چې هلته لاړ شئ دعوت دپاره. نو وشیعنا مونږ سره ډېر مزل جلب وکړو. مونږ ورته وایي چې بس کې ته مه راځه ستا ډېر کارونه دي که نه خو بس مونږ سره ډېر مزل وکړو. سویرار یو ځای دی وي تر هغې پورې را سره راغی. وی بیا مونږ ته وایي چې اتدرونه لما مشیت معکم تاسو پوهېږئ تاسو سره ولې روان یم. وی مونږ ووایي چې بس د دې وجې نه چې مونږ د پیغمبر صحابه یو ستا صحابو سره محبت دی او یا دې وجې نه چې مونږ انصار یو د مدینې. هغوی دغه خبره هم ده خو نه اصلي خبره بله ده. لكني مشيت معكم لحديث اردت ان احدثكم به.
زه دې لپاره تاسو ته روانم چې یو خبره د هغه تاسو ته کوم ضروري خبره او هغه زده کې اقدار چې انکم تقدمون علی قوم تاسو داسې یو قوم ته روان یې کوفې ته روان یې چې للقرآن فی صدورهم حزیر کحزیر المرجل چې د هغې په سینو کې د قرآن داسې جوش دی لکه کټوۍ چې جوشیږي دا د کوفی خبره کې امام صاحب کله نو هغه کوفی وکنه فی صدورهم للقرآن حزیر کحزیر المرجل کله چې هغې قرآن لولي نو سینې نه یو قسم आवाज راخیږي لکه کټوۍ چې جوشیږي دا نو کله چې هغې تاسو وویني که نه نو مدو الیکم اعناقهم هغې به تاسو ته سټونه راوږده کي چې اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام صحابه کرام راغلل الحمدلله شکر دی ډیر به خوشحاله شي نو زه درته وایم چې فاقل الروایت عن رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته روایات مه بیانوئ د نبی علیہ السلام چې قال قال رسول الله قال قال رسول الله د قرآن هغه شوق به ترې نه پاتې شي دې خبرې لرالم ټیک ده که هغې تپوس وکړي چې نبی علیہ السلام څه ویلي د دې په حق کې د دې په حق کې نو ووایه ورته خو اقل الروایت روایت ډېر کم کوئ دی په امام ابو حنیفه اعتراض کړي هغه له حدیث نه ورتلو په امام عمر صاحب نو ویلي چې علم خو په قرآن کې دی حدیثو کې چې څومره احکام راغلي دي نو هغه یادول هغه ته یاد و ادا چا وی چې هغه ته یاد نو دا چې څومره لوی لوی محدثین دا د هغه شاګردانو انو دی له ورتلو استاد له نه ورتلو دا لوی لوی چې یادېږي که نه عبدالله ابن مبارک بخاري چې د هغه حدیث عمومي که نه سم ورته خوشحالېږي دا د هغه شاګرد دی که نه امام ابو حنیفه رحمت یحیی بن سعید القطان دا هغه محدث دی یحیی بن سعید چې وی احمد بن حنبل او سفیان بن عیینه به ودرولی وی کینه بنا تر ماسپخینه پورې شه وی به وایه حدیث جماعت قولی دی نو وایه کیناستو ته به نه پرېښودو دا د امام صاحب شاګردو یحیی بن سعید څومره چې لوی محدثین عجیبه خبره ده چې هغې خو د احادیثو خزانې وي چې احمد بن حنبل ته وی لس لاکه احادیث یاد وځي دا ورته د چا نه راغلي دا ټول د امام صاحب شاګردان امام بخاری چې خپل ثلاثیات ذکر کوي ثلاثیات د بخاری خاص احادیث دي اتیش دي یا څومره دي ثلاثیات دي ته وایي چې د هغه د نبی علیہ السلام ینځ کې درې تنې دا ډېر تنګېدلي حدیث تقریبا په هغې نیمو احادیثو کې یو راوي دی مکی ابن ابراهیم ورته وایي هغه د امام صاحب شاګرد دی دا خو ځان نه خبره ده مونږ دا نشو ویلی چې ته د شاګرد نه حدیث نقل کړې د استاد نه ولې نه نقل کړې خو بس هغه خلق د دنیا نه تللی دی مونږ ته د هغې په حق کې پکار نه وي چې وایي توقف پکار دی دا لوی لوی محدثینو د کوفې حضرت عمر وایي چې ور هغې کې داسې خلق دی چې قرآن وایي که نه نو سینې یې غرار کوي ور نو چې د هغې نه قرآن پاتې نه کوي چې قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د ضرورت لپاره پکارېږي اصل علم خو د قرآن چې الله نازل کړی که نه شلم حدیث دی حضرت جابر رضی الله عنه وایي چې نبی علیہ السلام د احد شهیدان په قبر کې دوه دوه درې درې کېښودل هغې له به چا قبرونه تیارول په یو قبر کې به یې دوه دوه درې درې کېښودل او په یو جامه کې به یې نغښتل کفنونه کوم ځای و
دینن د نیکبختیا علامه دا ذکر کړی ده دا عوام نه دي دې سړی په دې باندې بخیل وی کفن ډېر اوږد ښه بختورو او قبر ډېر کولاو دا علامه د نیکبختیا ده اخو له تاسو کولاو کفن ولا تاسو لوی واچو هغه خو نه ویلي هغه له خپل عمل پکار دی تا وای د احد شهیدان لیدلیو چې په یو صادر کې به 2 تنون غاړه لري تنه نبی علیہ السلام به تاسو کو چوري گئے ايهم اکثر اخذا للقران پدې کې کم یو داسې چې قران نو تډیر یادو فیضا اشیر له الیک لچ او ویل شو چې دایو وې دې مخ کې کېده دابل ورپسې ولې ځکه په لمن جنت کړکې کولاویږي هغه به مخ کې کنه ها دې نه مې ریګه چې هغه تیاری تکو هغه رڼا تک حدیث کې راځي چې بس دې ته دغه د جنت کړکې کولاو شي خوشبوئی و ترازی چې کوم یو به قران ډیر ذکر او یاد کړو هغه به مخ کې کو نور به ورپسې وې دغه څه په کې دفن کړل غسل ورنته جنازه په نکړه دغه غسل تساجد هغه جنازه تساجد دا علم د دې لپاره چې پاک شي کنه هغه په د توري په گزار سره پاک شيو کنه دغه دې ته ضرورت نو خدا ترتیب په کې نبی اسلامو کوه یوشتم حدیث د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ ده هغه وی جلست فی عصابه من ضعفاء المهاجرین وذناستم په یو ډله د مهاجرینو کې چې ډېر اجزان کمزوري څنګه وان بعضهم یستر ببعض من العرا دور سنوچي یو بل سره به جوخ ناستو چې خلقم اونویني کپڑا نو جامه نو په یو بل ځان پټاو دا مهاجرین اوس وقار يقرأ علينا او یو قاری قران لستون مونږه غي ته وګي خو هدي کې نبی علیہ السلام راغی چراغ څنګه ودرېدو نو سکتل قاری تلاوت بس کنو چې تلاوت بس کنو فسلم نبی علیہ السلام سلام واچو ولي چې قران لستې شي نو سلام باندې کوي نبی علیہ السلام انا غیوی چې السلام علیکم چې هغه قاری قران بس کو تلاوت یې بس بیا موږ تاسو کو چې ما کنتم تصنعون تاسو کولو موږ وی چې پیغمبره دا یو قاری سی وو د قران لوستو موږ ته وګی خو دا کار موږ نور څه کار وو تشکیل خو یې نو شوی بس هغه قران لوستو موږ ته وګی نبی علیہ السلام اوی چې الحمدللہ الذي جعل فی امتی شکر دې الله چې زما امت کې داسې خلق پیدا کړ چې امرتو ان اصبر نفسي معهم چې ما ته حکم وکړی شو چې دې سره کینا دې سره ستا سکون دې دې سره ستا آرام دې سورۃ کهف کې او تویل وکړ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه تکزان پلزان د تسلی حاصله نو دې سره کینا دې مهاجرین سره دې کمزور خلق سره کینا نو وی فجل رسول الله صلی الله علیه وسلم فی وسطنا نبی علیہ السلام زمون کومینس کې کیناستو لیعدل بنفسه بیننا دې لپاره چې خپل ځان موږ سره برابر او چې تاسو ورګره وها ما او تاسو کې فرق نشته ګوره صرف دغه فرق دی چې یوحا الیا او بیا په لاس باندې اشاره وکړه چې حلقه جوړه کې ولي حلقه جوړه کې چې ټول مخونه ما تخکار شي چې و وینم ابي سعيد خدري رضی الله تعالی عنہ وایي چې صرف دې پکې پیژندم نور نه پیژندم ټول ته او کاته کنه چې دې په کاتو کې ثواب دی ولي قران تناستو قران لوستو کله چې وی کاته ټول ته نو بیا وی چې ابشرو
یا معشر سعالیک المهاجرین بالنور التام یوم القیامه زیر در کوم تاسو ته ای عجزانو غریبانانو تاسو له الله قیامت کې داسې نور درکې چې پاغي با جنت ته داخل شي قبل اغنیاء الناس بنصف یوم مالدار خلقنا بتا سمره مخکزه نیمه ورځ او یو ورځ سمره ده زر کال نو دا مطلب چې 1500 کال وتا سو مخکې د اغنیاء او نه ده خیر دې په خپل خوار ورځ باندې مخه پکېږي ها چیرې دنیا کې سشته نه دومره چې مونږ په ځان پټکو او په پردش نه تاسو 1500 کال د نور نه مخکې ده دا حدیث د ابو داوود عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی دویشتم چې نبی علیہ السلام ما ته وی چې اقرا علی ابن مسعود ته قران ولا چې دی واورم اقرا علی العلماء علماء ته وی چې اقرا علیک وعلیک انزل ذی العلماء نو پتا نازل شوی دی زماسم حیثیت ته ذی العلماء قال وی انی اشتهی ان اسمع من غیری دی خو ډیر علماء خو زما دا شوق دی چې بل د خلی نه واورم عبد الله بن مسعود وی چې اوس امرونه کنه مولانوی الامر فوق الادب دی که فوق الادب دی دیم نه پوهیږي ای بس امرونه ما سورۃ النساء شروع کو لستمه تر دې چې دا آیت راغی فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا الله يسنگ حال وي چې د هر امت باندې زه گواه راولم داغي پیغمبر او تا گواه راولم په دې خلق باندې تا خپل امت باندې نبی علیہ السلام ما ته وی چې کف او امسک د الفاظ وي چې بس تلاوت بند کا چې ماوقات نو فیضا عینه تذرفانی فیضا عینه او تذرفانی سترګونه اوخ کې روان وګوره محدثین دې کې ګډوډ شوی دي چې نبی علیہ السلام ولي جړل سترګونه اوخ کې ولي روانې وي نو څوک وي ځکه چې د قیامت خبرو شو نو د گواهه خبر رااله خو د دې جواب چرته تایید نشته په قران کې او دویم جواب دا دی چې نه د خوشاله د وجنه او جړل کله باندې د ډیر خوشاله د وجنه سترګو لوخ کې راشي هم ته نبی ویلي کنه او ځان له خپلار دی او دا ولي وخ کې راځي وې ځکه چې د خوشاله مرتبه ختم شي نه په لخوا بیا خفقانی کنه خوشحالي چې انتها ته ورسي دا په بیا د دې حد نه یا په بیا د غم حدي وې ځکه اوجاړي کنه دا خوشحالي خپل انتها ته ورسي دا خبره ده په قران کریم ویلو سورۃ یونس آیات چې موږ مخکې وې ته 50 کنه چې قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وای دي چې د الله په فضل سره چې قران دی او په رحمت سره چې ایمان دی په دې خوشحالي وکي نبی دې سلام چې قران واورید د خوشاله د وجنه دستر ګناوه کړاله دا وی غم نو خفقان نو قران سره خو غم نه دا به تر معنا او جواب چا کړو عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی درشتم چې نبی علیہ السلام ویلو بئس ما لاحدهم ان یقولا دا ډیره بده خبره ده د یو تن چې کوي سوی وی نسیت آیت کیتا وکیتا وی دا آیت میر کو دا صورت میر کو دا ډیره د ګناه خبره ده دا ولي وی نو چیر شي تنو سبا وی نبی علیہ السلام دا څه نه وی کنه دا څه دی وی چې نسیه ير شرانه دا څه نه وی چې ما ير کو دا د قران یې ریندا ګناه ده دومره خیال به د قران ساتي چې وی بچ ير شرانه
او بیا وی چې د قران ډیر خیال ساتي ځکه فإنه اشد تفسيا من صدور الرجال من النعم دې د بنده د سینې نه داسې تختی لکه ساروی چې پرانځي او منډه کی داسې تختی وره د سر ډیر زیات احتیاط کوي او بیا به وای بیا لګیای په پکې نو دیو جنا اصلي حافظانو دا طریقې کنا چې کم از کم دروازه یو سپاره وي څه ګران کار خو نه کوي نمیاش کې اخلاص کی یا خو نه یې کم از کم دا ډیره کم خبره ده دروازه خوش سره پرې تلور سپاری وي نو ویلو چې ګوره فاستذكر القرآن د قرآن بار بار دهراول کوي دی ګوره زر تختی د باندې نه شقیق ابن سلموی رضی الله عنه چې عبد الله بن مسعود مونږ ته خطبه وی او بیا وی چې لقد اخذت من في رسول الله صلی الله علیه وسلم بما د نبی علیہ السلام د خلی مبارکنا 79 سورتن صد پاس او یا یونا د بلنا او غیما خاص کر د نبی علیہ السلام نه صد پاس او یا سورتونه یاد کړی او بیا وی چې لقد علم اصحاب النبی د نبی علیہ السلام صحابه خو پویږي په دې باندې چې انی من اعلمهم بکتاب الله چې زه د الله په کتاب باندې د دین ډیر خو پویږم و ما انا بخیرهم ازګورې د دین غوړه نیمه زه خو یو اجازه سلیم یو غریب سلیم غړي بيزي مې پرې خو دي ارالم نبی علیہ السلام سره مرګره شو زه غوړه نیمه خو نه دې ټول ته پته ده چې په قران باندې د دین زه خو پویږم دا خو نعمت ده الله چې په چا باندې وکړه څنګه خو پویږم شاګرد دی وی حضرت مسروق چې عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ یو ځل سوګند وکړ چې والله الذی لا اله غیره قسم می په ذات چې بغیر دا نه بل څوک حاجت روا نشتا ما انزلت سوره من کتاب الله دا یو سورت د الله په قران کې نشتا الا انا اعلم مگر د پاره پویګم چې اين انزلت چې دا کوم ځای نازل شوی مکه کې کوم مدینه کې کوم پلاره کنه کوم طائف کې کوم ځای نازل شوی وفي ما انزلت او دا د چا په حق کې نازل شوی او بیا وی چې ولو اعلم احدا اعلم مني بكتاب الله کچره زه خبر وي او پوی دی چې زمانه لوی عالم د الله په کتاب باندې شته دی او زه ته په خان رسیدې شوې نو لرکب تو اله زمتلیو دا څه خبره نه ده زدان د طالب علمانه نو باسم دا ډیرو چت مقام نه چې ملائک او توزر غوړین دا لګ مقام خو ما ته علم نشته چې څوک دې داسې چې زمانه په قران باندې خو پويږي دا عبد الله بن مسعود ده ته نبی له سلام یو ځل ونی ته خېجاو نو صحابه کرام د په پندو پورې وخاندل نبی له سلام یې خان دی ما ودا د پتل د میزان کې ډېر درنی دي تاسو دې تم ګوره ها هدي پروس خان دي کنه دا بیا ادب ها دغه دی خو د امام ابو حنیفه علم موافقه ټول د دنه ده عبد الله بن مسعود نه راغلی ده سلسله د ډیره زنجیر د سونی عبد الله بن مسعود نه علقمه علم ذکرو او د علقمه نه ابراهیم النخعی علم ذکرو او د ابراهیم النخعی نه حماد او حماد د امام ابو حنیفه استاد د مشهور چې شل کاله وسره تیر کړی عبد الله بن مسعود علم ټول هغه راغلی ودی وسه تبد ګوري چې عبد الله بن مسعود خو چې سره او پلانې سره خدای بندیانو ارسو چې وخو او نبی علیہ السلام نوې چې کو نیفن ملئ علما دا یو کمره و چې د علم نه ډکا و بس دا پوره دغه د فضیلت لپاره کړه هغه مخکې حدیث چې ذکر شو چې هغه صحابي وایي عبد الله بن عمرو بن العاص مشهور صحابي د قران چې
نبی علیہ السلام ته به وي چې زه قرآن په څو ورځې کې خلاصوم؟ نبی علیہ السلام یې په میاشت کې یو ځل میاشت کې نو یې خامخا ته دغه کوې نو په هفته کې یو ځل هغه وایي نه ده زه پې زیات قادر یم. نبی علیہ السلام وایي چې زیات قادر نو د 3 ورځو نه کم نه. ډېر تکرار نبی علیہ السلام سره کړی په هغه حدیث کې ښه او دا ځکه چې د بیبي طرف نه شکایت شي نبی علیہ السلام ته چې دی خو بس قرآن پیژنې بل څوک نه پیژني. نبی علیہ السلام هغه ته دا حدیث وی چې ګوره لنفسک علیک حقا ولزوجک علیک حقا داسې ډېر ورته چې دا خو ډېر حقوق دي. ته چې هر ورځ روژه نیسې او قرآن پر ورځ کې ختمه 2 ځله نو داسې وخت به راشي چې بیا به یې نشي کولی که نه. او زه خو تا ته هغه عمل ښیم چې هغه تر مرګه پورې کولی شي نو الله هغې سره محبت ساتي. بیا په خپل ارمان کوي وی رښتیا چې ما باندې هغه وخت راغی چې ما بیا چېرته هغسې عمل کولی شو. نو دا عبدالله ابن عمر وایي چې ما به د عبدالله ابن مسعود ډېر قدر کو چې کله نبی علیہ السلام وایي چې قرآن د 4 تنو نه زده کړې چې لومبی پکې عبدالله دی او بیا سالم او بیا معاذ او بیا ابی ابن کعب دی. دا صحابي نن خلق کله د تبد وایي کله حضرت عمر صاحب پسې لګیایي دا خو روافض دي. دې ته بغیر د روافضو نه بل نوم نه اخیستل غواړي چې ستاسو صحابو سره تعصب دی چې هغې داسې ویلي داسې ویلي. مشهور حدیث د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ چې نبی علیہ السلام ویلو المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به هغه مسلمان سره چې قرآن لولي عمل به کوي کل اترجته دا مثال د مالټې دی طعمها طیب وريحها طیب خوند یې ډېر خوږ دی او بوی یې ډېر خوږ دی. دا هغه مؤمن چې قرآن لولي او زده کوي. او مثال د هغې مسلمان چې مسلمان دی قرآن نه لولي شوق یې ورسره نشته. د هغې مثال د کجورې دی خوږه ده خوند یې خوږ دی خوشبویي یې نشته. نو د دوم ایمان شته دی خو قرآن نه لولي نو خوشبویي یې نشته دی که نه. ای مثال د هغه منافقو چې مسلمان نه دی قرآن لولي داسې به هم پکې و نو ښه. د هغه مثال د ریحان د کشمالو دی خوشبویي چې ځي خو ګوره خوله والا ور نه وړي خوند یې ډېر تریخ دی. مثال د هغه منافق چې منافق هم دی قرآن هم نه لولي د هغه مثال حنظله هغه ترخه هندوانه ده چې نه به نه خوند خوږ دی او نه بوی شته دی هر څه یې تارخه دي. دا حدیث داسې دی مشکل غوندې نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ د دې تفصیل کړی چې د الله بندیانو کې بعضې داسې دي چې یؤت القرآن او یؤت الایمان الله ول ایمان هم ورکړی دی او الله ول قرآن هم ورکړی دی. نو د هغه مثال د اترجه د مالټې دی. او بل قسم داسې دي چې یؤت القرآن ولم یؤت الایمان چې قرآن به زده کړي خو ایمان ورسره نشته دی. نو د هغه مثال لکه شمالو دی که نه. او بل هغه دی چې ایمان ورسره شته دی خو قرآن ورسره نشته دی د هغه مثال لکه جوړې دی که نه. او درېیمه څلورم چې هغه سره نه قرآن شته نو سره ایمان شته نو دغه مثال له حنظله دی. دا مطلب و چې قرآن سره انسان کې کمال پیدا کیږي. نو دا یو حدیثو د حضرت حسن بصری مرسل خو محدثین وایي چې مرسل د مسند نه هم ډېر قوي دې یو اصطلاح ده که نه. مرسل هغې ته وایي چې
چې صحابي پرې او نبی علیہ السلام ته ډایرکټ نسبت کړی او حالدار چې دی خو تابعی دی لکه حسن بصری خو تابعی دی پیغمبر نه دی لیدلی چې دی وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ولي وی دا د ډېر اعتماد د وجنه دې ته ځکه محدثین قوي وی ښا چې د دومره اعتماد دی په دې حدیث باندې چې پیغمبر ته ډایرکټ نسبت کوي دا خو چې یو سړی یریږي چې یاره دا حدیث به څنګه بني ناغوی عن سعید او عن ابو موسی عن چې زه خو په هغه به ورواړو چرسي کړي نو ځان خلاص او چې دا ډایرکټ نسبت پیغمبر ته کو نو پوه شي چې دا حدیث ډیر قوي دی ناغوی چې نبی علیہ السلام نه تاسو شو چې بنی اسرائیل کې یو دوه تنو احدهما كان عالما یو بګي عالم يصلي المكتوبه چې فرض مونږ دی وکړو ثم يجلس فيعلم الناس الخير یا بکینا سن خلق ته دین خو یو داس او بل چې نه داسو چې يصوم النهار ويقوم الليل هغه به روزه و دروازي د شپې به ولاړ والله نفلنا او عبادتنا نبی علیہ السلام ته وی چې ايهما افضل پدې کې زموږ جګړه ده یو وی چې دا عالم خدای بل وی چې نه دا عابد خدای نبی علیہ السلام ورته وی چې زمانه تاسو کوي قال فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبه غروال الذي عالم چې هغه فرض مونږ کوي ابي یقیني خلق ته خیر او دین خي په دغه عابد باندې چې دروازه روزه او د شپې ولاړی یک فضلی علی ادناکم وی بس ما ته وګورئ لکه زه چې ستاسو په یو معمولی انسان باندې غوره یم کفضلی علی ادناکم دا غوروال امام مالک ته طالبان ناستو او که بخاری نو خو یا به اتنا امام موطا لوستار سچو حدیث تنزد کولو یو صوفی پکې پاسې دنو په نفلو درېدو امام مالک ورته وی چې بهتر کار دې پرې خورونو لاندې کار ته ودرېږي دا څه چې ودرېږي ته خو دا علم ته نه رسي ډېر حضور ها ولې د علم بې عزتي کوي یو مسله د کول مخکې ونشو ویلې چې د زر رکعاتو نه بهتر دي هغې ته خو دا حدیث معلوم که نه حارث اعور وی چې زه جمعات ترالم نو خلق ناستو ټولی او خبرې کولې نو لاړم حضرت علی پسې رضی الله عنه نو ما ورته وی چې راشه وګوره خلق ناس دی جمعات کې مونږ شوی دی او دی ناس دی او خبرې کوي ټولی هغه وی ښه ایمان نبی علیہ السلام نے اوریدلی دی کہ ستکون فتنن فتنے و پیدا کیږي ها بدایینو نیمات نه تاسو کو چې مل مخرج منها تدی فتنو نه په سبان دی بچ کیږي چې تا مونږ ویرول چې فتنه او پیدا کیږي قال روي کتاب الله الله کتاب دی بل مخرج نشتا ومن يتق الله يجعل له مخرجا دا الله کتاب دی کنه پدې باندې فتنو نخلاصيږي نو بیا دا قول محدثین یا د نبی علیہ السلام دی چې دا رستو خبره وګدا کړی دا ډیره او یا د حضرت علی قول یو شی دی وی غوي چې فيه نبأ ما قبلكم په دې قران کې دا خلق واقعات شته چې په خاطر شوی او خبرو ما بعدکم په دې کې دا واقعات شته چې رستو برازي قیامت او علامات اسمان بدل شي ازمکه بدل شي نور اس حکمه بدل شي ما بعدکم دي کنه وحکم بابینکم ادي کې فیصله دي د مخلوقو چې هغه د دنیا او د قیامت ترمنځ دی هو الفصل ليس بالهزل دا ډېر واضح خبرې دي ټوکې نه دي ګوره تاسو ته ټوکې جوړې کړې څوک په جنازو کې څوک په خاتون باندې چې ترخ کې نیولې ختم لروان دي ليس بالهزل دا ټوکې نه دي پیدا هغه کتاب دی چې من ترکه من جبار
چا چې د دې وجې نه پرېښودو چې ځان ترې نه لوی ګڼي قرآن ته ساجد شو. علم پکار دی، کتابونه وایي علم وایي په کتابو کې دی. څومره قرآن یې پرېښی د قرآن پکې بالکل پیریډ نشته. دا ګوره څومره درجې په دې مدرسو کې جوړې شوي دي که نه، اوله او ثانیه او ثالثه او رابعه او خامسه او سادسه وایه پکې قرآن پکې شته. ګورې که اوس چې ته د شرم د وجې نه که نه چې خلک را پورې خاندي او اوس دې دورې هم شروع کړي که حضرت شیخ وی چې بس ټیک ده زمونږ دا مطلب و چې دې قرآن راواخلي نو بس مونږ ته بیا اجت نشته. نو چا چې پرېښودو د لویۍ د وجې نه قسمه الله، الله به یې مات کي. ومن ابتغى الهدى فی غیره، او څوک چې د هدایت کوشش کوي خو په بل ځای کې قرآن کې نه بل کتاب ګوري. کتاب پکار دی کوم کشف المحجوب دا وی ډېر زبردست کتاب دی. کیمیا سعادت د امام غزالی وی او احیاء العلوم دا کتابونه پرامخه کړي. ته په دغه کې هدایت ګورې اضله الله، الله به ګمراه کي. دی وی هو حبل الله المتین، دا د الله رسول ډېره محکمه لاسو ته واچوي. هو الذکر الحکیم، دا ډېر قیمتي خبرې دي د حکمت. هو الصراط المستقیم، دا وهو الذي لا تزيغ به الاهواء، دا کتاب دی چې دې سره اختلاف نه پیدا کیږي. بالکل چې خلاف للشافعي دا به کې نشته وي، دې کې اختلاف نه وي، د ټولو انبیاء اتفاقی مسله ده. ولا تلتبس به الالسنه، او په دې باندې د ژبو اختلاف هم نه راځي چې څوک دا وایي چې دا بله ژبه ده، زه پارسي وایم زه دا وایم او دا نشم زده کولی، یا څوک دا وایي چې دا ژبه ګرانه ده دا بله اسانه ده. ولا يشبع منه العلماء، علما ترې نه مړېږي. ولا يخلو عن کثرة الرد، او چې څومره اخلي را اخلي اخلي را اخلي نو سړېږي نه. څنګه سړېږي نه؟ ګوره یو خبره چې په یو کتاب کې یو ځل ووایې که نه بیا به دې ورته ملا ماتوي چې سړی ما ویلي دی یو ځل که نه، بیا رانه خوند نه راکوي. او قرآن توبه دې چې راواخلي نو ته به وایې ګنې بس ما نه دی ویلي اوس مې راواغسته. لا يخلق عن کثرة الرد، چې سوره بار بار وایي نو ستا زړه به ترې نه مړېږي. او حدیث کې رستو راځي چې کله یې معمولي غوندې چې زړه موړ شي نو کښېنه کښېنه، هسې نه چې په له نور څه نقصان پېښ شي. هلې را اخله چې ستا ورته ښه شوق یې وایې چې شوق کې د کمې راځي نو بیا یې کښېنه، ځکه ته خو ډېر عزت په کار دی که نه. ولا تنقضي عجائبه، د دې عجایب او غرایب او معارف او علوم نه ختمېږي. وهو الذي لم ينتهي الجن ان اذ سمعته قالوا، چې پیریان واورېد نو هغې څه ووایي؟ انا سمعنا قرآنا عجبا یهدي الى الرشد فآمنا به. بیا ویلو چې من قال به صدقا، چا چې په قرآن سره خبرې کولې او تقریر یې کو نو رښتیا یې ووایي. تقریر به د قرآن نه کوي ورې بل کتاب راوانخلي، ټول دروغ دي. صدقه چا چې په دې فیصله کوله نو عدله، دا د انصاف خبره. چا چې په دې عمل کو نو اجره، ډېر لوی اجر او ثواب به ومومي. من دعا الیه هدیا، چا چې دې ته خلق رابلو نو ته به هدایت وکړی شي. دا ټولې ورته خبرې وکړې بیا ورته ووایي چې خذها یا اعور، ای اعوره دا ګورې یاد ساته، دا ډېرې قیمتي خبرې تا ته مې وکړې، ګورې دا تا ته بل ځای نه میلاوېږي. اخري حدیثو د حضرت جابر رضی الله عنه چې هغه وی نبی علیہ السلام چې کله مکه معظمه کې وړومبې وختو نو چې د حج موسم به شو نو بدرېدو او دا اعلان به یې کو خلقو ته چې الا رجل یحملني الی قومه، تاسو کې داسې یو سړی شته دی چې ما خپل قوم ته بوځي چې زه د الله کتاب ورسوم. فإن قریشا منعو،
کتاب الله ځکه قریش خو پابندي ولګوله چې موږ ته به قرآن نه بیانوي منعو کتاب الله نشته دی څوک چې ما بوزي اچا غاړه نه کېښوده توبه څومره قبایلو زورور قبایلو کوئی چا غاړه نه کېښوده چې نبی علیہ السلام ځان سره بوزي ولې چې ځان له کار ګورو د بې ځان له جنګونه اخلو دا خو پکې شته که نه چې څومره قیمتي دی دومره یې کار ګران بسم الله